مونږه معارف وزارت د هغه صاحب حفظه الله د هغه اصرار او ټینګار هم دا و دغه ولایتي رئیس صاحبانو ته ورسره آمرین دې ټولو ته باید یو ورکشاپ یو سیمینار هغه جوړ سي تر څو دوی دلته د مشرانو توجیهات د هغوی لارښوونې د هغوی هدایات هغه واوري او دلته په خپل منځ کې مرکزي رئیس صاحبان ورسره جمع ولایتي رئیس صاحبان له یو بل سره الحمدلله تعارف خو هسې هم شته خو بیا هم ښه تعارف رامنځته سي الحمدلله زموږ رئیس صاحبان که په مرکز کې دي په ولایاتو کې دي ښه ښه ابتکارات لري ښه ښه نوښتونه لري او ډېرې لاسته راوړنې لري پر دې توګه باندې چې موږ ورغلي یو موږ کتلي دي دلته ریاستونه نو ښه خبره دا ده چې دغه تجربې یو بل سره شریکې سي ځکه تبادل د خبراتو تبادل د تجاربو دا د انسانانو ترمنځ یو ضروري امر ده انسانان له یو بل نه زده کړه کوي د یو بل له تجربو نه ګټه اخلي نو د موږ رئیس صاحبانو لپاره هم دا ښه ده د امرینو صاحبانو لپاره چې دوی په خپل منځ کې د تجربو لیږد وکړي د یو بل له تجاربو نه زده کړه وکړي نو په همدې خاطر باندې دغه سیمینار په لاره باندې اچول سوی ده